موږ ستاسو د خلکو هیڅ کله دا شان نه خوښېږي مرګ د چا خوښ دی؟ هیڅ کله نه. یو سړی ماته بل چا کیسه کړې ده، وایي مولوي صاحب لاسونه یې هم پرېږدي په اوږه کې دواړه، پښې هم پرېږدي. وایي ما یو وخت د ټوکو د ده د پام د غلطولو د یو طبیعت سازۍ په شکل ورته وویل چې در دغه ژوند چې تا د اوداسه ځای له بل وړې واګه بیا د بې مافي بل در تړي، بل په داسې تکلیف باندې زندګي برته دې هغه راباسي. او حتی لنډه دا چې د اودس د وچولو ته مجبوره بل چاته در دی، خو درته مرګ بهتره دی، در دا ژوند مرګ د انسان لپاره بې دی. وایي ده راته وویله چې ورور آینده لپاره له ما سره کار مه لره. 3 یا 2 کاله غالبا دا سړی له ما څخه خوابدی و چې زه به یې چېرته مو لیدم. وایي دې سړي به دا سره غوټ به له ما څخه مخ پر بله خوا واړوي. ما د ټوکو ورته ویلي ول زما یې د ژوند نو د مرګ سره څه، خو دومره بده پر ولګېدل. موږ مرګ خوښوو؟ هېڅ کله نه. بیا نو چې د یو چا یو څه کار سم وي، زندګي یې برابره وي، یو څه پیسه دار وي، هغه دپاره خو مرګ ګر سره در دغه بالا ورته ناخوښه شی ګر سره شته نه. په دې دنیا در جهنم ورته بدتر وي، در اور ورته بدتر وي. عزیزانو دویم شی هغه فقر دی. فقر د چا خوښ وي؟ زموږ ګرد انسانان خو د فقر څخه ویریږي او سر موږ د فقر او د نیستۍ څخه ډکوو چې وا فقیر نسم. موږ هم په دغه باندې غم نیولی دی، حتی چې زکات کې هم پوره وړي غریب خیر و صدقه و وسیله رحمي و بله خو مشهوره و. هغه چې د آخرت دپاره وقف سي، د آخرت دپاره ثواب سي، خو مشهوره و. یو بل دیني اداره چلول، یو سبقان مدرسه، مثال مې درته ویل دغسې یو مسکین غریب خوار یتیم فقیر پر سر لاس ورتېرول، یو برمه، خو مشهوره و. نه زه وایم چې اسمان او مځکه به څټم، خو چې مسکین نسم، غریب نسم، پیسې له ګوتو راڅه ونه وځي. دریم شی چې موږ یې نه خوښو هغه دا دی مرض، ناجوړي، په ځان اخته که نه دا موږ خوښو؟ صحابه دی خلک ول حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی، ده به ویل ما ته دغه 3 خبرې له 3 سببو خوښې دي. مرګ مې هم خوښ دی، مرګ موت، کل نفس ذائقة الموت. مرض مې هم خوښ دی، فقر مې هم خوښ دی. یو چا ورته ویل چې صاحبه دا شان د کومو وجې خوښی؟ ول د الله د ملاقات له اشتیاق له وجې، له شوق د وجې زما مرګ ته زړه کېږي، مرګ مې خوښ دی، مرګ مې خوښېږي. مرګ موت د الله سره د چیز بند زما خوښ دی، مرض زما خوښ دی، فقر او نیستي د دې لپاره چې عاجزي او خاکساري را پکې راشي. مسکین او فقیر اکثر وخت هغه بې غرضه نه وي، مغروره نه وي، هغه متکبره نه وي. بس هغو ته چې د ماښام ګوله ورسېږي، د ماښام د بچیانو یو شی لټۍ ورسېږي، ډېرې طبیعت برابر لکه ګرد دنیا چې د دی. خو د هغه فقیرجن چې هغه متکبر وي، د الله هم ډېر بد ځینې کېږي چې هلکه تعالی د خیره ته کبر په چش کوې، ته مغروره په چش سرمایه‌داره خو به خود مغرور وي، خو پیسې ډالر مالر لري. مثال مې درته زما ګرانو عزتمن درونو دریم شی مرض مو ځکه خوښ دی، مرض ځکه خوښوم چې دا مې د آخرت د ګناهو کفاره ګرځي، دا مې د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي. په دې ماته ګناهونه الله پاک را بخښي. د ګناهو د تویولو لپاره مرض، د ثواب او د صبر د ګټلو لپاره مرض دا خوښوم چې خاکساري را پکې راشي. په دې د فقر خوښوم، کله چې بیا موږ سم شکر وباسم په دې وجه فقر نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم د مسکیني غوره کړی و، اختیار کړی و. د دې دواړو زندګۍ اختیار الله پاک ورکوي چې کوم غوښه اختیار کړم. جبرائیل امین سي پوښتنه وکړه علیهم الصلاة والسلام، وایي الله پاک ته عاجزي او خاکساري ډېره خوښه ده. د الله پاک څه خوښه ده؟
نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک مسکیني اختیار کړله چې یو ورځ موړ سم شکر وباسم یو ورځ چې کله بیا سړی محتاج وي مسکیني غریب وي د صبر وکړم الله د صبر بس ماته راکړي د صبر ثوابونه ماته راکړي ای موت مرګ کل نفس ذائقة الموت اذکر ذکر حازم اللذات مرګ در یادوي پر موږ چې کله خوشحالي راشي موږ ته ډول رایاد شي موږ ته ساز رایاد شي موږ سرنا رایاد شي زموږ د ځای د نامه ځای خوږېږي چې ته وایې ما به څوک عجیب وبولي ما به نه څوک دی په ښه نامه یاد کړي چې دا غونو دی د نامې بچي دی ډوډۍ کړې وه نو مې شلو نو سر کړي چرګان کې پکښې کې ول نو وریجې کې پکښې کې وي نه پیپسي کې پکښې کې وي مثال مې درته نه پیرني کې پکښې کې وه نو روش پکښې کې روش خلک ډېر ښه پېژني لمونځ نه پېژني روش پېژني مثال مې درته وایم زما ګرانو عزتمند ورونو څنګه دغه شان په سړي پورې سي چې برعکس بلې خواته بیا د انسانانو دا فقیري وویني دا محتاجي وویني دغسې د انسانانو دا ستړي ورځې او شپې وویني د انسانانو دا اولاد مسلمانانو د اولادونه بې تعلیم وویني او رقم خبرې ستونی نه کښته کېږي خو الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي موږ فیل په غوږ کې ویدی